بعضې دغسې عقاید مسایل دې ته نه وي ضرورت چې موږ دغه د عوامو مخې ته راولو او کله مخالفین ولګي هغه موضوعات مخې ته راوړي د عوامو د ګمراه کولو کوشش کوي نو بیا په اهل حق باندې فرض وي لازم وي چې د خلکو د عقیدې د حفاظت دپاره په منبر او محراب جمعه او اختر کې دغسې قسمه مسایل لازمي طور بیان کړي زه د هغې یو مثال به تاسو ته درکړم د الله تعالی بعضې صفات هغه دي چې موږ ورته صفات متشابهات وایو هغې په حوالې سره مثلا د الله دپاره بعضې صفات دغسې راغلي دي چې هغه د الله د ذات سره مناسب نه دي د هغې ظاهري مطلب اغستل هغه د ګمراهي ذریعه ګرځېږي هغې ته موږ متشابهات وایو چې د هغې معنی نه ده معلوم یا د ترجمه نه ده معلوم یا د هغې ترجمه او مطلب دواړه نه دي معلوم په هغه آیاتونو کې په هغه صفاتو کې یو آیات دی الرحمن علی العرش استوا د استوا علی العرش په حوالې سره چې رحمان په عرش باندې استوا کړی ده دا دغسې یو موضوع ده چې علما هم په دې کې په اسانه سره بحث نشي کولی امام مالک رحمه الله په باره کې کتابونه ذکر کوي یو کس راغی هم د دې مسلې په باره کې تپوس وکړو امام مالک رحمه الله سر ښکته کو خولې ورنه وبهېدل ډېر زیات هم په دا کیفیت کې و به سر اوچت کو هغه ته جواب ورکو او ده ته ویله بدعتي زموږ د مسجد نه وځه اوس مونږ په هغه باندې بحثونه شروع کړل ځکه مونږ مجبوره شو یا خو په هغه دور کې د امام مالک رحم الله غوندې کې جلیل القدر امام ورباندې چې خبره کول خولې ورباندې بهېدی چې د وخت عظیم محدث هم و هغه د وخت عظیم فقیه هم و هغه د وخت عظیم امام هم و تقریبا د هر کمال په هغه کې الله رب ذوالجلال ښودلی و ټول کمالات پکې راجمع و جامع الکمالات والصفات و هغه امام هم چې کله په هغې خبره کول خوله ورنه بهېده لیکن په څوارلسمه صدۍ کې هغه سړی چې د هغه د علم سره تعلق نشته دی د هغه د دین سره تعلق نشته دی د هغه د مدرسې جومات سره تعلق نشته دی په ګاډۍ باندې ټماټر خرڅېل ته په هغه مسایلو کې هغه په بېدردۍ سره لګوي بحث کوي